په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو ښه کېدو ته هیلې زیاتې شوې دي. په دې تړاو د اسلامي امارت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرتوي د دواړو هیوادونو له لوري د سفیر کچې ته د اړیکو لوړولو څخه څرګندېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د ښه کېدو پر لور روانې دي. نوموړی وایي دواړه هیوادونه دې پایلې ته رسېدلي چې ترمنځ یې سوداګریزې اړیکې پراخې شي. د مرستیال ویان په خبر افغانستان او پاکستان په سیمه ییزو ګډو پروژو کې کار لري او ټینګار یې دا دی چې ټاپي او کاسا زر پروژو باندې عملاً په افغانستان کې کار جریان لري. شاش د پیر څخه سفیر ته پورته شو او دغه یو مثبت پرمختګ په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان هیواد په دې وروستیو کې د نتیجې ته رسېدلی چې د دې ترمنځ باید اقتصادي او تجارتي اړیکې هم پراخه شي چې پاکستان او افغانستان په ځینو مهمو مشترکو سیمه ییزو پروژو کې ګډ مشترک کار لري. په هغې کې د کاسازر پروژه ده، د ټاپي پروژه ده او پر هغو باندې عملاً په افغانستان کې کار هم شروع ده. د اسلامي امارت مرستیال ویان د خپلو خبرو پر دوام زیاتوي چې دواړه هیوادونه د یو بل سره پراخې سوداګریزې اړیکې لري او هڅې روانې دي چې دا اړیکې لا پراخې شي. ملا حمدالله فطرتوي له پاکستان څخه په جبري توګه د افغان کډوالو ایستلو موضوع په اړه هم پاکستاني لوري ژمنه کړې چې حل کړي او دغه راز د پاکستان له لارې د افغانستان ډېر زیات تجارت د نړۍ نورو هیوادونو ته ترسره کیږي. هڅه او کوشش دا روان ده چې د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکې ښه شي او په ځانګړې توګه د مهاجرینو په موضوع کې چې دلته په وروستیو کې دغه راایستلو جبري راایستلو پروسه پیل شوې ده. په دې کې هم د پاکستان مسؤلینو وعده کړې ده چې دغه مشکل به حل کیږي او هغه ستونزې چې مهاجرین ورسره مخ دغه به هوارېږي او دغه راز په تجارت او اقتصاد کې به هم په بیلابیلو برخو کې همکاري زیاتېږي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت د پاکستان سربیره له ټولو هیوادونو سره د نیکو اړیکو غوښتنه کړې او ټینګار کوي چې چاته اجازه ورنه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.